سلامونه مو هرکلی کوم دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده چې همزمانه د یوټیوب فیسبوک او د ګوګل له طریقه نشرات کوي. زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم بیا ستاسې په خدمت کې. دا د نن بیا د وینې د درې مهم معایناتو په هکله چې ایوزنوفیلز، بیزوفیل او مونوسایت ورته وایي خبرې کوو. دا په کوم حالت کې جګیږي عزیزانو؟ دلته دغه تصویرونه کولی شئ له دغه څخه تاسو استفاده وکړئ. اول ایوزنوفیلز دا معمولا د الرجیک ریاکشن یا د الرجیک یا د حساسیت د ناروغۍ په صورت کې دا ډیر زیات جګیږي. کېدای شي د پارازیتیک انفیکشن یا د انتاناتو په صورت کې، مثلا د هیلمنټس یا د اسکاریدوزس په صورت کې دا جګیږي. که چېرته ستاسو په کولمو کې دغه پارازیت موجود وي، مثلا د اسکاریز چینجی، دا کېدای شي ډیر زیات جګ وي. بل د پروتوزوا یا د پروتوزوا په صورت کې جګیږي، مثلا لکه امیب. همدارنګه د کانسر د مختلفو کانسرونو په صورت کې دا هم جګیږي. بل ډول ته بیزوفیل وایي چې البته دغه معمولا د مختلفو انفلامیشنونو او د التهاباتو په صورت کې دا جګیږي. همدارنګه د حساسیت په صورت کې دا هم جګیږي. په دغه صورت کې عزیزانو د سی آر پی ټیسټ تعین ډیر مهم دی. سی آر پی خپله د سی ریاکټیو پروتین ته وایي چې دا معمولا په حاله مرحله کې وي. کله چې تاسو تداوی مکمل کیږي او التهاب مخ کیږي، سی آر پی هم راټیټیږي. ډاکټر صاحبان ته دا هم توصیه کیږي. همدارقم د مختلفو لوکیمیا په صورت کې، مثلا خصوصا د میرو پرالیفراتیو ډیزیز کې هم دا جګیږي په مزمنه لوکیمیا کې. بل ډول ته مونوسایټس وایي عزیزانو. مونوسایټ ته هم خپله د دغه نایتروفیل یو مهم جز دی چې معمولا 10 یا 11% ستاسو کلینه کې موجود وي. کېدای شي 3 یا 10% هم وي. دا کېدای شي په شکل د مطلق یا نسبي ډېر زیات جګ وي چې د مونوسایټوزس هم وایي. د وایرل انفیکشن یا د باکتریا په صورت کې دا کېدای شي ډېر زیات جګ شي. همدارنګه د اپسټین بار ویروس په صورت کې، اپسټین بار ویروس دی کېدای شي نن سبا په دې عقیده دي چې دا کېدای شي د ستوني د سرطان سبب وګرځي. کنټرول یې حتمي دی عزیزانو. همدارقم د کرانیک یا مزمن میلوید لوکیمیا په صورت کې دا هم کېدای شي جګ شي. تداوی ډیره اسانه ده، په نن سبا تداوی کیږي، نو پانیک. معمولا یا اکثرا په مزمن التهاب او الرجیک ناروغۍ کې مشاهده کیږي. کېدای شي مونوسایټ په ټي بي سي بروسلوزس کې هم جګ شي. خامې شیدې مه خورئ، کنه په بروسلوزس به گرفتار شي. کېدای شي ممکن په سارکایدوزس کې هم جګیږي. په رادیوتراپي کله چې مریض شعاع اخلي دا هم جګیږي. په لیمفوما کې البته مختلف اقسام د لیمفوما کې دا کېدای شي جګ شي. عزیزانو دا خلاصه معلومات د دغه درې مهمو پارامترونو په هکله. نو د فیزیولوژي، ساختمان، سټرکچر او نورو خصوصیاتو په هکله به انشاءالله په راتلونکي کې بیا ستاسو په خدمت کې خبرې به وکړي. دغه تصویرونه مو له یاده ونه وځي، خصوصا د لابراتوار ډاکټر صاحبان او تکنیشیانان له دې څخه باید استفاده وکړي. عزیزانو شیر هم له یاده ونه وځي، سبسکرایب هم له یاده ونه وځي. د عزیزانو سره یې شیر کړئ. ډاکټر یعقوب رضا مومند تر بیا.